ډېر ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا وخت زه په پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون کې موجود یم، چېرته چې د 2 ورځو نه یو ډېر لوی سیمینار شروع دی. دا سیمینار پرون شروع شوی دی او نن اخري غونډې دي. نو دې وخت کې موږ سره پروفیسر ډاکټر نور محمد دانش بیټني صاحب ناست دی. هغې د دې په منتظمینو کې یو منتظم دوی هم دي. نو دې نه تپوس کوو چې د دې په هکله دوی څه نظر لري. دانش صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دانش صاحب دا راته ووایه دا کوم سیمینار چې تاسو پرون هسې شروع کړی دی نو د دې ټول څو نشستونه دي او دې کې د کم ځای خلکو ګډون وکړه پرون هسې؟ خادم صاحب اول خو ستا ډېره مننه، ستا ډېره شکریه چې تاسو راغلی. د دې سیمینار په اولنۍ ورځ کې 3 نشستونه وو. اولنۍ کې چیف ګیسټ او وي سي میلمانه وو. په دویم نشست کې مقالې وې، هغه کې 4 مقالې وې. بیا بل 3م نشست شروع شو، په هغه کې هم 3 مقالې وې. داسې د نن 2مه ورځ ده د دې سیمینار او نن دلته 2 نشستونه دي، یو نشست وشو او یو اوس بیا روان دی. او دې کې د کم ځای خلکو ګډون وکړه؟ دا خو فلحال خادم صاحب مونږ دا پېښور، چرساده، صوابۍ، نوښار، داسې خیبر په دې نږدو علاقو نه خلک راغوښتي دي. خو زموږ نور پروګرامونه هم شته. په هزاري کې به داسې یو سیمینار وي، په سوات کې به وي، په جنوبي اضلاع کې به وي. داسې د دې سیمینارونو لړۍ به روانه وي او په دې به خبرې کوو انشاءالله. په دې کې هم میلمانه د ملکنډ او مختلفو ځایونو ملکنډ نه صرف هغه کسان راغلي دي، لکه ملکنډ پوهنتون نه یو پروفیسر راغلی دی، شرینګل پوهنتون نه یو پروفیسر راغلی دی، داسې چرسدې پوهنتون نه، عبدالولي خان پوهنتون نه. دا موږ خاص لکه هغه راغوښتي دي پروفیسران دي، هغه دي. نور عام خلک نه دي راغوښتي. نور به هلته موږ خپل پروګرام کوو، په ملکنډ کې، په هزاري کې به خپل کوو، په جنوبي اضلاع کې به خپل کوو. خو دا دوی خپل کسان موږ راغوښتي وو. دې نه مخکې چې تاسو کوم سیمینارونه کړي وو نو باړګلۍ ته موږ تاسو غوښتي، موږ سره تللي وو. دلته کې باقاعده تاسو ننګرهار سره په شریکه یو پروګرام ایښی و او هغه خو ډېر کامیاب سیمینارونه وو. تاسو څه نظر لرئ چې دا چې کوم سیمینار شروع دی نو دا به هم هغه نه کامیابي او ستاسو په نظر کې د دې مقاصدو کې به تاسو تر کومه حده کامیابېږي؟ خادم صاحب نن سبا املا باندې سیمینارونه ډېر ضروري دي. لکه هلته په کوټه کې بله املا ده، په افغانستان کې بله املا ده او دلته زموږ بله املا ده. موږ غواړو چې دې ټولو کې اتحاد، یووالی راشي، دا ستونزې لرې شي. لکه باړګلۍ سیمینار چې کوم شوی دی اټو املا ټولو منلې ده. موږ غواړو چې باړګلۍ املا هر څه ته رایج شي، ټول کې ومني، اسانه ده او د دې خدا بس هغه دی چې خلک دې سره بلد شي، املا زده کړي. نو دا د دې مقاصد دی، د هغه دی. خوشحاله اوسئ انشاءالله تعالی چې بیا به که خیر تاسو سره ناسته کوو، تاسو سره میلمانه دي نو ډېر وخت مننه. خوشحاله اوسئ، هر کله راشئ. یا د 10مې پېړۍ په دغه لومړي اشرو کې هغه شروع کېږي. موږ صرف 100 کاله سفر کړی دی. زه په ډېر احترام سره دا خبره رد کوم چې د پښتو موجوده سکرپټ چې کوم دی، لیکدود چې کوم دی، هغې سره څوک هم علمي اختلاف لري، خو د نړۍ د نورو ژبو د لیکدودونو چې کومه تاریخواله ده پښتو هغې سره برابر، بلکې په ډېرو ځایونو کې د هغې نه مخ په وړاندې روانه ده. او د لیکدود په حواله باندې د هغې ته کومې داسې مسلې نشته دی چې هغه داسې یونیک وي یا دومره منفرد وي چې هغې د وجې نه موږ د خپلې ژبې جړا وجړو. دا مهال د دغه 2 کیس سټډیز په بنیاد باندې زما دا راویستنه ده د دې نه چې پښتو د ایگزسټنشل کرایس، د وجودي بحران په پړاو کې بالکل هم نه ده. هغې ته ما پوره ګواهي پیش کړې ده، په دې مقاله کې تاسو به یې ولولئ. بلکې پښتو دا مهال د نړیوالتوب او د سیالۍ په مقام باندې ولاړه ده چې هغه د نورو ژبو سره سیالي کول غواړي. او دغه چې کوم لیکدودونه دي په 21مه پېړۍ کې صرف 4 هغې ته خپل لیکدود رامخې ته کول غواړي. نو هغې دپاره کوم څیزونه پکار دي دا موږ ټولو ته پته ده. چې کوم 4 لیکدودونه دي په دې کې د خپل لیکدود
یا په منفرده طریقه باندې پیش کول یا د بل په تتبع کې پیش کول دا دواړه صورتونه کیدی شي. دا رومن سکرپټ ما ولې راوړی دی ځکه چې د دې سکسسفل سټوریز ډېر زیات دي چې په رومن سکرپټ کې مختلفو ژبو خپل شتون یا خپل نړیوالتوب یا سیالۍ هغه پوره کړي دي. خو داسې هم نه ده چې په نورو لیکدودونو کې هغه نه کیږي. په دیوناګري کې هم هغه کیدی شي او په پرشین عربیک موجوده سکرپټ کې هم هغه کیدی شي. اگر په دې کې چونکې زمونږ ژبه آریایي ده د آریایي ډلې سره تعلق ساتي او سکرپټ ورته مونږ سامي ټاکلی دی په دغه بنیاد په اوازونو په ساختونو کې چې کومه بدیهي اختلاف دی هغه به مخې ته راځي. د هغې لپاره مونږ وقتي حلونه هم پیش کړي دي. خو بهرحال د دې تاریخوالي په منځ کې دغه دوه مقدمې هغه تر اوسه پورې چلیږي او هغه دا دي. مننه.